مسلمانانو ورونو خويندو الله رب العالمین پدی آیات مبارکه کې د دوو خبرو ذکر کوي. الله رب العالمین فرمایي کچرته د خلکو ایمان راوړې وي او تقوی اختیار کړې وي لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. رب العالمین فرمایي ما به د ځمکې او د اسمان د خزانو خوله په دې خلکو باندې کولاو کړی وي. الله رب العالمین په دې آیات کې فرمایي کچرته یو قوم د الله په ذات منی ایمان راوړي او بیا تقوا اختیار کی نو الله رب العالمین اغو سره دا وعده کوي چې په دې قوم منی الله وی زبد اسمان خزانو خلهم کولاو کم او د ځمکې چې څومره خزانې دي الله رب العالمین فرمایي د آغا خزانو خله به هم دو د پاره کولاو کم. د اسمان د خزانو خله به الله رب العالمین په ماته منی څنګه کولاو کی. ګوره عزیزان چې په کوم وخت کې مونږ تاسو ته د باران ضرورت الله رب العالمین به باران وري او په کوم وخت کې چې مونږ تاسو ته د باران ضرورت نو الله رب العالمین به بارانونه نه وري. موسی علیه السلام الله رب العالمین نه یو ځل تپوس وکړو وی رب کریم کوم قوم نه چې ته ناراضه نو ستا نشانی بسې مونږ ته به څنګه پته لګیږي چې الله دی قوم منې ناراضه دی. الله وی موسی زه چې کله د یو قوم نه خپای ما ناراضه ما نو بے وخت به په هغو منې باران کیږي. یعنی چې کله هغو ته د باران ضرورت باران به پې نه وروم او چې کله ورته د باران ضرورت نه په هغو منې به باران وریږي. باران ضرورت انسان ته کله پیښیږي کوم وخت کې چې انتهایی سخته ګرمي د اوبو قلت راشي په ځمکه کې کویانو کې اوبه وچې شي داسې وخت کې انسانانو ته د باران ضرورت دی چې د کویو کې اوبه پیدا شي د انسان خوراک د پاره اوبه پیدا شي د مال د پاره اوبه پیدا شي. دارنګې چې کله ځمکې له وتر ورکوي انسان په ځمکه کې وتر پیدا کولو د پاره د اوبو ضرورت نو په داسې موقع منی الله رب العالمین د اسمان د خزانې یعنی بارانونو د خزانې خوله الله کولاو کې اور بارانونه راوریږي. او چې کله په یو قوم منی الله ناراضی نو انتهایی ګرمي په دې قوم منی باران نه وریږي. انتهایی د اوبو قلتی په ځمکه کې د فصل کرلو ټیم راغلی اور بارانونه نه وریږي. نو چې کوم وخت کې د اوبو ضرورت الله نه وري دا الله خپل د ناراضګۍ خپل د خفقان اظهار خپل بندګانو سره کوي. عزیزانو په دې آیات کې الله فرمایي چې ایمان راوړو او تقوی اختیار کړه کوم قوم نو هغه قوم منی به زه د اسمانونو او د ځمکو د خزانو خوله کولاو کم. د ځمکې خزانه څه شی دی؟ ځمکې خزانه دا ده چې په کوم ټیم کې تا ته د کوم فصل ضرورت الله رب العالمین با اسمان نه باران ووري ستا د خواهش مطابق ستا د ضرورت نه به الله سوا هغه فصل تا ته ترلاسه کړي. د غنی موسم دی الله به بهترین غنی په ځمکه کې پیدا کړي. د غنمو موسم دی الله رب العالمین به بهترین غنمو فصل پیدا کړي. د جوار موسم دی الله رب العالمین به بهترین جوار ستا په ځمکه کې ولګي. تا سبزیانې کړي دي الله رب العالمین ستا په ځمکه کې به بهترین سبزیانې پیدا کړي. کوم شي چې ته خواهش لري ستا د خواهش نه به سوا رب ذوالجلال هغه شی تا ته عنایت کړي. نو راشئ دا تقوا وپېژنو چې تقوا څه ته ویلی کېږي. الله خو دا انعام ایمان سره چې تقوا ما ته اختیار کړه نو پس ته به دا انعامونه ما تا ته راکوي. اوس دا وپېژنو چې دا انعام څه ته ویلی کېږي. تقوا څه ته ویلی کېږي په کوم منې چې انسان ته انعام ملاویږي. عزیزانو د تقوا آسان تعریف علماء کرامو لیکل دی چې د کومو کارونو نه الله رب العالمین ته منع کړی آغا کارونو نزان منکا. اللہ فرمائی دروغ مویا. اللہ فرمائی پچا من الزام ملگوا دیو مسلمان غیبت مکوا
غلط گواہی مور کوا، غلط فیصلہ مور کوا، دارنگی د انسانانو خلاف د مسلمانانو خلاف سازش حصہ ما جوڑے گا. نو چې د کوم کارونو نه الله رب العالمین ماتا منع کړیو هغه ټولو کارونو نه ماتا خپل ځان منع کو، او د کوم کار چې الله رب العالمین حکم را کړی دی هغه کار ماتا په وخت باندې پورا کو. آسان الفاظو کې د تقوا تعریف دا دی چې انسان د الله حکم پورا کی، او د کوم شي نه چې الله انسان منع کړلی د هغه منهیاتو نه ځان بچ کی. کوم کارونه چې د کولو دي د پیغمبر په طریقې وکي، او کوم کارونو نه چې الله منع کړیو نو چې څنګه رسول الله طریقه ښودله هغه طریقې باندې انسان ځان منع کی. دی د الله ولی دی، دکې بیا تقوا پیدا شوه، او دی د الله او د الله د رسول د منشا مطابق بیا چلی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چا تپوس وکړو، یا رسول الله داسې اعمال وښیه چې کوم اعمال سره به زیات خلق جنت ته ځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل دو اعمال داسې دي چې اکثر خلق به د دې اعمالو د وجې نه جنت ته رسیږي. یو عمل تقوا، دویم عمل ښه اخلاق. تقوا تاسو وپېژندله چې الله په کوم کار خوشحالیږي هغه کار کول، الله په کوم کار خفه کېږي هغه کار نه ځان بچ کول. ښه اخلاق څه ته ویلی کېږي چې زما ستا رویه هر انسان سره درسته اور برابري، هغه زما ستا رشته داري یا زما ستا غیر رشته داري، زما ستا د کلي دی یا زما ستا د کلي نه دی، هغه غیر مسلمه دی که هغه مسلمان دی، هر یو انسان سره زما ستا رویه د الله د رسول د اخلاقو مطابق. او د اخلاق اعلی درجه دادا چې یو سړی تا سره بد کوي ته ور سره ښه کوي، یو سړی تا ته کنځلې وکړي او ته ورته دعاګانې وکړي. دا د اخلاقو اعلی درجه ده. خو بعضې خلک داسې چې یو ځله تا هغه معاف کړو بل ځل درته په سر باندې خیږي. شریعت چې کوم ځای کې د معافۍ اعلان کړلی په هغه ځای کې شریعت د بدلی اعلان هم کړی دی. په هغه ځای کې شریعت ما تا ته دا خبره هم ښودلې ده. څه خبره یې ښودلې ده؟ شریعت فرمائی، اللہ رب العالمین فرمائی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، پا بدلی اغسطلو کی تاسو دا پارا زندگی دا جون دے اے دا عقل خاوندانو. کچرتا تاسو یو کمسل سڑے بار بار معاف کہو نو دا کمسل سڑے بستا زندگی اجیران کی دا دی بے غیرت سڑی دی وجنا ستا زندگی با پا عذاب شی تب دا ثواب کار کئی اغبتانا بے غیرت جوڑ کی. بے غیرت سڑے پا معافی منی نہ پوئیگی. یو ځلې معاف کا شریعت پا دی حکم منی عمل وکا چې شریعت تا ہوئی پا معافی کی دیر زیاد ثواب. فاعفو وصفحو، فاعفو وصفحو، شریعت ہوئی معافی کا اور دا خبر در گزر کا ځان بھی ناهګار کا. خو چې بار بار یو سړی دغه کوي نو بیا به ورته موقع نه ورکوي. بیا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. نو دو عمل داسې دي چې انسان ورسره اکثریت د انسانانو به جنت ته ورسره ځي. اول عمل تقوا، دویم عمل ښه اخلاق. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل دو اعمال ډیر خطرناک دي، اکثر انسانان به د دې اعمالو دی وجنا جهنم ته رسیږي. الله اکبر کبیره. یو عمل خپل جبه غلط استعمال ولی او دویم عمل خپل شرمگاه غلط استعمال ولی. کوم سړی چې خپل جبه غلط استعمالی په دې جبه سره په انسانانو باندې تهمت لګی، په دې جبه سره غلطی گوايان ورکي، د دروغ قسمونه خوري، په دې جبه سره غلطی فیصله خپل لاس اور قلم اور جبه سره صادر کوي، داسې سړی د دې جبه د لاسه جهنم ته رسی. دا جبه د اسلام خلاف، د علماء خلاف، د قرآن خلاف، د صحابه کرامو خلاف استعمالی. دا جبه قلا ده او دا جبه بلا ده. د دې جبه د لاسه انسان جنت ته رسیږي چې اخلاق برابرو، د دې جبه د لاسه انسان جهنم ته رسیږي چې دا د شریعت خلاف استعمالول. او دویم شی د انسان شرمگاه ده.
که یو انسان خپل خواهشات ځان دپاره بلا وګرځي، خواهشات په ځان باندې سوار کی، د ځان نه حیوان جوړ کی، حیوان، نو د دې غلطو خواهشاتو د لاسه دی په دنیا کې هم ذلیله کیږي او د مرګ وروسته د ده ټیکانه جهنم دی. د مرګ وروسته د ده ټیکانه جهنم دی. نبی علیه الصلاة والسلام د معراج په موقع باندې چې د الله زیارت له تللی و، د الله ملاقات له تللی و، الله جبریل امین سره په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د جنت سیر هم وکړ، د جهنم سیر پې هم وکړ. نو د جهنم چې کله سیر کو، مختلف خلقو ته مختلف عذابونه میلاوېدل. یو رنګ خلق داسې وو چې یو غټ تنور الله جوړ کړی دی، په دې تنور کې دنده د اور لمبې دي او په دې تنور کې ځوانان الکان اور ځوانې انجونې سوځېږي. دا اور دا بربنډې جنکۍ بربنډ الکان د دې تنور خولې له راولي او بر لپاسه نه بیرته چپه کې بیا لاړ شي د تنور خولې له. دا بربنډ الکان او بربنډې جنکۍ په دې تنور کې سوځېږي. پیغمبر علیه السلام د جبریل امین نه تپوس وکړو، وی جبریله دا کوم خلق دی دوی ته چې عذاب میلاویږي؟ جبریل نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ای د الله خوږه پیغمبره، دا هغه انسانان دي چې دو دنیا کې خواهش پرستی کوله، دو خپل شرمګاه غلط استعمال کړو، نن قیامت پر ورځې د دو دا په جهنم کې به دا سزایي چې دو په یو تنگ تنور کې واچول شي او بربند الکان او بربندې جنکۍ به په دې تنگ تنور کې سوځېږي. د دو د شرمګاه به دومره بدبینی، د دو د شرمګاه او د دې غلط عمل دی وجې نه به دومره بدبوی چې په جهنم کې به نور جهنمیان دې خلکو ته تانه ورکوي چې تاسو څومره بد ګناه کړل، ستاسو د لاسه موږ ته اذیت میلاوي. الله اکبر کبیر. مسلمانانو ورونو خویندو، د دنیا به څه ژوند یې، څو ورځې به ژوند یې، څو ورځې به دا ځواني، څو ورځې به په دې مټو کې طاقت یې، څو ورځې به ستا په جیب کې پیسې یې، څو ورځې به تا سره عزت او شهرت یې، څومره پورې به د الله خلاف کارونه کوي، څومره پورې به الله ناراضه کوي، څومره پورې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت خپل په خپو کې غورځوي. راشه نن الله سره صلح وکړه، راشه نن الله ته ځان تسلیم کا، راشه نن الله ته ځان سلنډر کا. داسې نه چې ته بیا روغې ته تیار یې، ته بیا سلنډر کېدو ته تیار یې، ته بیا تسلیم کېدو ته تیار یې، رب العالمین بیا تیار نه. نن هغه وخت دی چې الله تیار دی، صلح ته آواز کوي. الله وی راشه معافي وغواړه، الله وی راشه ای زما بنده، زه تا سره د 80 میندو نه سیوا مینه کوم. یو ځله خو ووایه که نه، یو ځله خو زما په در باندې سر کېږده او یو ځله ووایه رب کریم خطا شوم ما معاف کې. یو پیر یې ووایه زه د 80 میندو نه د 80 میندو نه تا سره زیاته مینه کوم، زه به ستا دومره ګناهونه معاف کړم چې سمندر د زګونو برابر یي، زه به ستا دومره ګناه معاف کړم چې د ځمکې د اسمان برابر یي، زه به ستا دومره ګناهونه معاف کړم چې ځمکې اسمان کې څومره خلا ده. یو ځله ته ووایه رب العالمین خطا شم، رب العالمین وایي چې ته ما معاف کړې. سبحان الله. الله زما ستا په انتظار دی چې کله به هغه جان راځي اور بخنه به غواړي، کله به هغه جان د شپې باسي اور ما ته به وایي رب العالمین ما چې په پلانکي وخت کې غلط نظري کړوه، غلا می کړوه، زنا می کړیو، دروغ می ویلیو، دوکه می ورکړوه، زه په هغې باندې خطا شیم، رب العالمین بیا به داسې نه کوم. یو بیره خو الله ته ځان تسلیم کوي که نه، بیا وګورئ چې رب العالمین ما تا سره څنګه د کرم نوازي کوي، څنګه کرم نوازی معامله کوي ما تا سره. مسلمانانو ورونو خویندو، دا وخت دی چې الله راضي کو، دا وخت دی، دا وخت دی چې د رسول پاک علیه الصلاة والسلام سنت خپل سینې سره ولګو. دین باندې عمل د شریعت مطابق کوئ، دین باندې عمل خپل د خواهش مطابق مه کوئ. دا ډېر مختصر ژوند دی، دا د بغض د حسد وخت نه دی، دا د دشمنی وخت نه دی، دا د الله رب العالمین د رضا د حصول وخت دی. راشئ الله ته ځان ما ته تسلیم کو، نن د الله رضا حاصله کو، نن الله سره دوستی وکړو، نن الله وپېژنو، نن د الله احکامات خپلې سینې سره ولګو، نو د مرګ وروسته به انشاءالله الله رب العالمین بیا ما ته هم پېژني. الله په قرآن کې فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. چا چې زما د ذکر نه د قرآن نه ځان ناهګاره کو، مخې دې واړو، عمل یې پې ونه کو،
فإن له معيشة ضنكا الله وی زبد دی خلق زندگی تنگ کم تاسو وای و عمران خان راغ پاکستانی تباہ کو سو کوئی زرداری تباہ کو سو کوئی نواز شریف تباہ کو سو کوئی گورنر برابر نہ دے سو کوئی بدی کی بل چا مداخلت تے عزیزانو حقیقت خبر دارا چی ما تا اللہ خبر کرے دے اللہ فرمائی چاچ زما د دین نہ اعراض کو اللہ وی زبد زندگی تنگ کم زبد معیشت تنگ کم زبد رزق کم کم دد رزق نہ بس برکت اچت کم نن زماستا اصل معاملہ اللہ سر خراب دا منگ اللہ خبر سنگ روزانہ پا ماتا من منگئی رازی باوجود دا اوبونا ماتا دا ٹینکر بانی خبل پا ٹینکیانو کیا چو باوجود دا اسمکی دا اوبونا زماستا پا نلوری کی زماستا پا بورنگ کی اوبن نرازی زکر نرازی دا اللہ امر نشتے زکر نرازی چی اللہ رب العالمین ناراض دے زکا بماتا ظالم حکمرانان راغلی دی چی اللہ رب العالمین خبر دے کچر دماتا نا اللہ راضیو بیاو بماتا منی دو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ونی حکمران راضی دو عمر بن خطاب ونی حکمران راضی دو ابو بکر صدیق ونی حکمران برازی دو عثمان غنی ونی حکمران برازی دو علی المرتضی ونی حکمران با ال راضی چکل زماستا عمل دا اللہ دا منشا دا رسول پاک دا طریقو مطابق وہ کنا ہم دا حالات بھئی بیا با ماتا اخبر ذمہ داری نوشتو بیا با پلانکی را سردا ظلم کو دا پاکستان خوڑو در من قرض واڑولا اصل غدار ماتا خپل ځان سره پخپلایو الله رب العالمین دی ماتا خپل رب سره وفادار وګرځي خپل پیغمبر سره وفادار وګرځي خپل پیغمبر مینه د الله رب العالمین ماتا ترلاسه کی الله رب العالمین چې سم ویل دی اوریدي د عمل کول توفیق راکي آمین آمین الحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك